کورنۍ امارتي مسلې هر څه د نړیوالو په خوښه نشي کېدلی. د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې ویلي 3 کاله کېږي چې د نړۍ ځینې هیوادونه د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې هڅه کوي، خو په دې نه پوهیږي چې دا هیواد د ولس په لاس کې دی او ولس بیا خپل زمامداران داسې کسان ټاکلي چې د افغانانو په منځ کې زیږېدلي، رالوی شوي، اوسېدلي او په هر غم او ښادۍ کې له افغانانو سره ځانونه شریک ګڼلي دي. لکه څنګه چې د نړۍ د نورو هیوادونو په چارو کې د افغانستان اسلامي امارت ته د لاسوهنې اجازه نشته، دغه راز د افغانانو په حکومت، ژوند او چارو کې هم بهرني نشي کولی لاسوهنه خو پرېږده آن نظر هم ورکړي. د مبصر په باور نړیوال یوازې په هغه مواردو کې لاسوهنه او نظر ورکولی شي چې ګټې او زیانونه یې د ټولې نړۍ شریک وي، او په هغه مواردو کې چې هیوادونو پورې ګټې او زیانونه محدود وي د لاسوهنې حق نه لري. که د لاسوهنې خبره وي نو د نړۍ د مسلمانانو په ځانګړې توګه د افغانستان د خلکو خوښه نه ده چې امریکایي پوهنتونونو کې د نجونې او هلکان ګډې زده کړې وکړي او یا خو د ښځه هرومرو د ځان لپاره په نفقې پیدا کولو مجبوره کړای شي، او یا خو مسلمانان په خاصه توګه افغانان دا نه خوښوي چې مور او پلار دې په بوډاتوب کې د زړو خلکو اوسېدو ځای ته ولېږل شي. خو دغه ډول کړنې په نورو هیوادونو کې په داسې مهال کېږي چې مسلمانان سخت مخالف دي خو لاسوهنه پکې نشي کولی. نو دغه ډول افغانان هم خپل مذهبي، کلتوري او نور ارزښتونه او کورنۍ مسلې لري چې نړۍ باید ورته درناوی وکړي او د لاسوهنې هڅه ونه کړي. د تبصرې په وروستۍ برخه کې راغلي هو که کومه داسې مسله وي چې افغانستان کې ترسره کیږي او زیان او ګټه یې نړۍ ته رسیږي نو کولی شي له قانوني لارو خپل نظر څرګند کړي او یا د موضوع وڅاري.